بسم الله الرحمن الرحیم. measure to control inflation هغه لارې چارې چې د هغه په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب کنټرول کړو د هیواد په اقتصاد یا د هیواد په بازار کې. ښه، هغه لارې ډېرې زیاتې دي، لیکن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته صرف دوې لارې په خلاص ډول سره شرح کوم. لومړی هغه ده کنټرول اوور منی. دا څه معنی؟ حکومت باید په دې باندې یعنی په پیسو باندې څه شی ولري؟ کنټرول ولري. دا معنی حکومت باید خپل پر سر باندې د ضرورت نه زیاتې پیسې چاپ نه کړي. یعنی د افغانستان بانک یا د یو بل هیواد مرکزي بانک داسې ونه کړي چې صرف پیسې چاپوي بازار ته عرضه کوي. نو حکومت باید د خپل اندازې یا د هغه مقدار چې څونه مواد دي، څونه خدمات دي، څونه توکي دي، د هغه په اندازه باندې باید پیسې په بازار کې اوسي. دوهمه لاره چې ده کریډیټ کنټرول. کریډیټ کنټرول څه معنی؟ د پیسو عرضه، د پیسو زیاتوالی په بازار کې باید کنټرول شي. په خلاص ډول که چیرې درته ووایم د کریډیټ کنټرول دا معنی یعنی حکومت باید یا د حکومت مرکزي بانک جمع نور سوداګریز بانکونه چې هر څونه بانکونه په هیواد کې هغه باید د قرضې اندازه په بازار کې زیاته نه کړي. یعنی داسې ونه کړي چې هر څوک راځي او هر چاته په غټ مقدار باندې څه شي وکړي، خلکو ته قرضې ورکړي. که چیرې په غټ مقدار په زیات اندازه باندې پیسې بازار ته ووځي، د پیسو عرضه یا د پیسو حجم په بازار کې زیات شي، نو دا باعث د انفلاسیون کېږي. نو په دې خاطر باندې باید حکومت د حکومت پالیسیانې د مرکزي بانک یا د بانکونو پالیسیانې باید دا اوسي چې په زیاته اندازه باندې قرضې خلکو ته ورنه کړي، تر څو د پیسو عرضه په بازار کې زیاته نشي. دا یې دوهمه لار ده. بله خبره دا ده په نورو هیوادونو کې مثلا که چیرې زه د روسیې مثال ورکړم، تېر مخکې چې د روسیې او د روسیې په دغه تېر کال کې چې کله د دوی د پیسو ارزښت راکښته شو، دوی څه وکړل؟ دوی په بانکونو کې خلکو ته وویل که چیرې خلک راسي په بانکونو کې پیسې کښېږدي، چون د روسیې غیر اسلامي بانکداري ده یا په نورو نړۍ کې غیر اسلامي بانکداري ده، نو دوی چې وکړل د انټرست ریټ یا د سود ریټ یې ورشش کړي، ورزیات کړي. خلک راغلل پیسې په بانکونو کې جمع کړلې په دې خاطر باندې چې حکومت دوی ته ډېره زیاته ګټه ورکوله. نو دوی یو دغه د انفلاسیون مخه ونیوله. دا ما صرف تاسو ته یو مثال درکوي. نو دغه ډېره مننه.